پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من یرید اللہ به خیرا یصب من یا یصب من اللہ چی رچا دا پار دا خیر و دا خیگڑی را دو کی نو پا دبان دی تکلیفون راولی دا حدیث دلتا دی دا پار راولی دی چی اے مسلمانا صبر بکی کچتا بیمار شوی او دا اللہ اراده دا خیگڑی تا سرا چی پتا بندی تکلیف راوستو او پتا بندی بیماری راوستنو پا دی بس صبر کے پا دی که و بی صبری نکے باقی پسی گور دی حدیث تا او داولنے حدیث تا پا دی درس کے وعنه وعن ابی سعید رضی اللہ عنہما دا حدیث تا ابو سعید نم نقل لے او دا ابو حریر نم نقل لے دوانو نقل لے دوی دوانو وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا دیر دا خوشحالی حدیث تے ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن يا ولا حزن ولا أذى ولا غم مسلمان تکچرتا ستڑیوالی ورسی ستڑیش یا ورطا سے بیماری ورسی بیمارش یا پا فکر کی پریوزی ولا هم یا پا خبگان راشی ولا اذن یا ورطا سے تکلیف ورسی ہر قسم تکلیف چی ولا غم یا پا غم کی پریوزی بغیر دا سوجی نکل نکل انسان اسی دی سے غم کی پریوزی حتی الشوک یشاکوها تردیچ یو غنا معمولی وڑغنا دیو مسلمان پخپکی لارشی یا دا بدن پس ایسکی ولگی الا کفر اللہ بها من خطایا اللہ دا دگی دلاس دا گناہ رہ جائے دا حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی لے ستڑے والے غم بیماری فکر سوچ خبگان غم تردیچ یو غنه دل تکلیف در کی پا دیم اللہ ستا گناہ رہ جائی دا سمر دا خوشحالی حدیث سے مطلوب دا پارا دا باز پا دی غمونو کے او پا غریبی کی بے صبری کے او کل ولیادو باللہ تقدیر تا کنزلی کے او کل بوئی زمان تندیس پیر دے او کل بوئی جی دا غریبی دی مخورک شی او غریبی تا بکل کنزلی کے او کل بیماریانو تا کنزلی کے دا دا مسلمان شان ندے تابانی چی ضرب برابر تکلیف رازی کنا اللہ دل بدیا جر در کی او گناہ دن رہ جی گور دی حدیث کی دا دی نصب استڑے والے تچی را استڑے شی کنا اللہ تعالی بدیا مجر در کی دا پرید بیماری غٹاو غٹی مسئلے اگر سر تک غٹی مسئلے دا تچی صرف ستڑے شی مسلمانا اللہ تعالی بدی مجر در کی صرف چی ستڑے شی اللہ تعالی بدی اجر در کی خواہ بیماری چی دبانی رائشی کہ اگر معمولی بیماری صرف دا سر دڑی اللہ تعالی بدی مجر در کی فکر کی چکر پریوزی دیوی خبری سوچ دا سر دیر شی کہ استاد یو مسئلہ را پیخشوا او دا مسئلی دا حل دا پارا سوچ کے دا تچی سوچ و فکر وڑے پا دی دلم اللہ اجر در کی ہر غم چی دبان رائزی اللہ دل بائی کی اجر در گئی معمولی پلار باندی روانی او کانی سر دی خپو لگی دا یا خپکی دی غن لارا یا سشیل پا دغر ورلی یا خپ دی او خوی دا پا دی ہر صدل اللہ اجر در کی گناہ دن رئی جائی سم کریم رب دی او سم عظیم رب دی او دا خبر دلالت کی پا دی باندی چی زمان رب دا غواری چی زمان گناہونا کم شی زکی چی پا معمولی خبر را لگناہ ماب کئی چی پا دی کم یو سڑے دا جہنم حقدار شی او دا جنت نا محروم شی نو صرف دی خبل زان ملامت کی پا دی دومر موقع کی او پا دی معمولی خبر اولا اللہ گناہونا ماب کئی پا دی کم یو سڑے جہنم تزی پا دی کی میں اسڑے دا جنت نا محروم کی گی و دا اللہ دا رحمت نا محروم کی گی فلا یلومن الا نفسا فلزان دی ملامت کئی صرف و صرف فلزان ملامت کئی دوم رب بدبختا چی پا دی دوم رب پراخ رحمت دا اللہ کی دا دبرخ ملاو نشو دا دی سڑی بدبختی دا دا حدیث دلتا دیر پر روڑے چی اے مسلمانا کہ بیماری دا بائرالا نو شکوی شکایتونا مکوا حد دا مسئلہ منگ بیان کردی وا دا دی مشکات پا آخرینی درس کی ما بیان کردی وا
چې چا د خبر ورکولی شي چې او ما ته دا بیماري دې کې څه حرج نشته. لکه عثمان ابن ابي العاص ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی وی د بدن په دې پلاني ځیمې یا رسول الله درد دي و داسې قسمه خبر ورکولی شي خو شکوي شکایتونه به نه کوي. شکوي چې یو سړی د الله نه د خفګان خبرې کوي او د دې خبرو نه داسې بین راځي چې یعنې زه د الله په تقدیر والعیاذ بالله نه یم راځي دا قسمه خبرې به نه کوي او نه به هر ټیم لګیایي لکه یو نیم سړی عمر له دغه دغه خبرې ها څنګه کار بس بس لګیایي نو خاص څنګه کیږي کور مور دې برابر کور وړاندې کوټه ده ته څنګه بس ساکته ورځ او سبحان الله دا سړی الله د قشن ساتي د دې سره به ډېر مالي دی او بیا هم سپېره ګرځي په لږه باندې شکر ادا کوه الله دې له ډېر څه درکوي چې څوک د نم تپوس وکړي چې مزدوري څنګه ده کار څنګه دی الحمدلله د الله وایي ډېر نعمتونه دي دا ډېر پکې سم راکاږه دغه شی د الله ډېر نعمتونه دي دا چې ته شروع کار مړوې او د قرضې او بیماریانې او تکلیفونه او دردونه او غمونه او مسافري یو دغه وتړي پوره لیست وتړي هر چا ته مشکل شته دنیا دا د راحتي ځای نه دی چې دلته به یو سړی په سکون ژوند تېروي همیشه دنیا کې چې اوسېږي یو څو خبره به باندې لازم راځي د یادې کړه دا خبرې بیماري روغ صحت کله به روغي کله به بیماري یو کېده جدا کېده د چا سره به یو کېږي د چا نه به بېلېږي دا لازم د دنیا سره ژوند سره تړلی شوي خبرې نږدې نږدې خپلوانو نه به دي هغوی سره به د بېلتون راځي یا به د نه مړه شي دنیا نه به لاړ شي لازم به د باندې په دنیا کې چې خوشحالي هم راځي او غم به هم راځي راحت به مي سخت به مي دا خبرې د ژوند سره تړلی شوي خبرې او که څوک وایي چې زه بغیر د سختي نه بغیر د بیمارۍ نه بغیر د بېلتون نه بغیر د خفګان نه بغیر د غم نه بغیر د درد نه ژوند غواړم دا سړی لیونی د زړه لیکل درکو کېدی نه شي دا خبرې هر چا ته ژوند کې مشکلات څه نه څه شي ها د چا هغه ډېر دي چا لږ دي خو هر حال کې الحمدلله وایه په هر حال کې الحمدلله وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي موږ څو پیرې بیان کړی چې یو سړي باندې سحر په داسې حال کې شي چې دی په امن کې وکړي چې دی په څه کې امن کې بدن یې روغي او د ده سره دغه ورځې رزقي صرف دغه ورځې موږ سره د کلونو پروت دی که نه صرف دغه ورځې یو سړی دی سحر راپاڅېد روغ دی امن دی او د ورځې رزق دی پیغمبر وایي الله ورته د دنیا را جمع کړې ده بدن روغ امن او د ورځې رزق الله ورته د دنیا را جمع کړې ده نو مه کوئ د شکوي شکایتونه ها الله ته یې کوه خپل غم دړه الله ته اورو که نه انما اشکو بثي وحزني الى الله یعقوب علیه السلام ویلي زه خپل غم الله ته اورو هر راز کې ساته مخلوق ته مه بیانوه الا دا که ضرورت راشي یو ځکه لکه اوس دغه صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راغی رسول الله چې یعنې دم را باندې واچوه یا ډاکټر له ولې یا یو چا درنه تپوس وکړي لکه پرون نه وي بل اوس نه یاره بس لږ بیمار شوی و سړی داسې خبر ورکوي دا جدا خبر ورکول جدا مسله ده او پریادونه او شکوي شکایتونه کول دا جدا خبره ده نو پریاد صرف چا ته کوه الله ته کوه دا راته یو تجربه ذکر کړمه د آدم دی بچو ته چې پریادونه ډېر کړو ګورې بیا به ورته هم سپک شي دا زما یو تجربه هم ده واضحه خبره ده دې انسانانو ته چې کله پریادونه ډېر کړو نو سپک به هم شي ورته ها او داسې به کې مشتي
چې هغه به خوشحاله شي ستا په دې فریادونو باندې. داسې به کوم شته چې ستا په دې تکلیف باندې خوشحالېږي، ستا په دې دړ او غم باندې خوشحالېږي. ژوند ښایسته ژوند تېروه چې څوک د نوم تپوس وکړي الحمدلله. او دا دروغ نه دي چې الحمدلله، یعنې یو سړی ما ته وایي ته ما ته څه وایي زه په دروغ الحمدلله. نه الحمدلله په هر حال کې الحمدلله، دا دروغ خو نه دي، هر حال کې د الله شکر. لکه عروه ابن الزبیر چې کله د هغه نه خپه پرې کړی شوه، په دې خپه باندې بیماري راغله، هغه ټیم کې ورته حکیمانو ډاکټرانو یې خپه به نه پرې کړه، خپه یې پرې کړه پوره. زوی د ځان سره بولی و چې هغه په ډېر مهینو، هغه زوی چېرته تللی و او د اسونو خوا کې ګرځېدو را ګرځېدو چې د اس پله ته والی هغه زوی هم مړ شو. خپه د یو انسان نه پرې شي او بیا زوی مړ شي. خلکو ته یې عروه سوی وی الحمدلله، وی بیا هم الحمدلله، بیا یو زوی رانه واغسته نور خوشتي کړه، یو خپه یې رانه واغسته ولې نور بدن نشته، یو خپه اوس هم شتي، دوه لاسونه اوس هم شتي، روغ بدن اوس هم شتي، ژبه اوس هم شتي، وی الله پې یادومه، زړه اوس هم کار کوي. او وی الحمدلله په دې د خپلې خپې ته وکتو، وی په دې خپه باندې چې ته حرام ولا نه یم تللی، په دې الحمدلله. د یو سړي خپه پرېږي، یو سړي زوی مړ شي الحمدلله. او ما ورته معمولي که دیاړي ونه لګي بس بیا ټوله ورځ ګیلې شکوي او دا به څه کېږي او دا به څه، دا غرور بس سر درد لاغی او معمولي تکلیف او قرضې دي او غمونه او سوچ، دا ټولو ته دي، خو بچا لګي او بچا ډېر. نو صبر به کوې په هر حال کې، الله تعالی به دې هر څه اجر درکړي. ما درته دا ووایي که نه، ته چې راستړی شي الله تعالی به دې هم اجر درکړي، ته چې راستړی شي په دې هم تعالی الله اجر درکړي، نور ته څه. دا حدیث دلته راوړی چې مسلمانه بیمار شي نو صبر کوه، صبر کوه، الله به درله په دې بیمارۍ باندې اجر درکړي او لوی اجر به درله درکړي. دا کم ملګري چې دلته په دې مسافرو کې دي یا په بل ملک کې دي او بل کې دي، هغه ټولو ته دا وایم تاسو چې دا مسافري کوئ الله تاسو له به دې هم اجر درکوي. د کور نه بهر اوسېده، د بچو غم، د ښځې غم، د مور پلار غم، د هغوی په باره کې سوچ، هغوی ته شوق، هغوی سره د میلاوېدو ارمان، د مور پلار سره د ناستې ارمان، په دې هره خبره دله الله اجر درکوي، په دې هره خبره دله الله اجر درکوي. دې بچو له چې د رزق ګټي په دې دله الله اجر درکوي. په دې مزدورۍ کې چې نه سختې تېرې الله دله په دې هم اجر درکوي. داسې مهربان رب دی. ها حکوماو ته صبر وکړو او د الله نه اجر وغواړو. خو چې صبر نه کوي او شکوي شکایتونه او فریادونه والعیاذ بالله یعنی تقدیر پسې بدې ردې وی، د الله په دین پسې بدې ردې وی، نو به الټه